بسم الله الرحمن الرحیم. داسې اقدرنو لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. د نن په خپرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې نړیوال نظم، په نړیوال نظم کې نوي سیاستونه، په نړۍ کې نوي لوبې، جګړې، په افغانستان او سیمه کې حالات څه روان دي، پاکستان څه روان کړي دي، په افغانستان کې جګړه، په نړیوال نوي نظم کې، په نوو سیاستونو کې، په نوي لوبو کې ځان ته د یو لوبې جوړول، په افغانستان کې مشخص اهداف، او که واقعا د ټي ټي پي بهانه چې دوی په هغه نوم باندې په افغانستان کې جګړه شروع کړې ده. د دې مهم بحث لپاره را سره د پوهنتون استاز او د نړیوالو اړیکو شنونکي ښاغلی عبید الله برهاني صاحب دی له امریکا نه. برهاني صاحب تاسو ته هرکلی وایو. احساس تاسو ته، ستاسو لیدونکو کتونکو ته، هیوادوالو ته، ټولو ته ډېر په مینه او اخلاص سره سلام او احترام. برهاني صاحب که بحث په دې باندې را شروع کړو چې په نړۍ کې لوبې روانې دي. روسیه په اوکراین کې ښکیل ده، امریکا له ایران سره ښکیل ده، عربي هیوادونو اقتصاد ځنډ او یا درېدلی دی د جګړو له امله. له چین سره امریکا غواړي چې تعاملات وکړي، هغه چې پخوا به د روسیه سره کېدل، هغه به چې پخوا د نړۍ له نورو ځواکونو سره کېدل. ناټو په ځای ناسته ده، اروپایي ټولنه په خپلو مشکلاتو کې او په اقتصادي مسایلو کې راګیره ده. د نوي نړیوال نظم خبرې کېږي، د نړۍ د ځواک د څو قطبي کېدو خبرې کېږي. په دغسې حالاتو کې افغانستان چې یو څه د جګړو نه د آرام ساه اخیستې ده. خبر به د یو مقدمې نه شروع کړو، هغه دا ده چې په دې منطقه کې ځینې تقریبا غلط فهمي او دغه غلط فهمي داسې ویل کېږي چې فرضاً پاکستان یا فرضاً داسې واړه واړه هېوادونه نور د خپلې ستراتیژي بدلي او یا د خپلې پالیسي بدلي کړي. مخکې ستاسو مقدمو کې ورته وویل شو په نړیوال نظم کې ټول هېوادونه یو اندازه ځواک او نفوذ نه لري په یو شکل باندې. نو دا لوی قدرتونه دي چې هغوی دا وړتیا لري چې ستراتیژیک مسیرونه وټاکي. کله کله هغوی هم د ستراتیژیک مسیرونو د ټاکلو لپاره د نورو لویو هېوادونو سره په ځینو برخو کې تعاون کې، تفاهم کې، لکه تاسو د وروستي سفر د خپله دغه ولیده د رئیس ټرمپ چې چین ته ولاړه، ځکه چین راتلونکی یو قدرت دی تقریبا په منطقه کې نه بلکې په نړیوال شکل باندې اقتصادي قدرت دی. او که چېرته رښتیا هم د تعاون یا د ځینې برخو کې چې دوی توافقات دغه کې رسېدلي دي، نو دا معنا ورکوي چې دوی چین به یوازې نه چې یو اقتصادي قدرت وي، که چېرته د چین په دوسیه کې فرضاً هغه څه ترلاسه کړي چې څه د امریکا او دوی ترمنځ یو څه اندازه تفاهم کېږي، لکه په اول قدم کې فرضاً د هرمز تنګی خلاصول دي، بیا نور مسایل دي. د هغه تدریجي لحاظ باندې تفاهمات که چېرته رښتیا هم چین پکې بریالی شي، نو بیا چین جیوپولیټیکلي یو نوی لوبغاړی نه په منطقه کې بل نړیوال. او دا هغسې دي چې بیا نړیوال نظم که په اوسنۍ شرایطو کې یو قطبه لا تر اوسه پورې خپله د امریکا متحده، لکن امکان لري چې په راتلونکي کې شي. نو زما د دې مقدمې نه مطلب دا و چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې والا پاکستان یا فرضاً د پاکستان په شکل باندې ځینې هېوادونه باید خپله ستراتیژي وي بدله کړي. ورور اصلا پاکستان خپله ستراتیژي نه لري او داسې واړه واړه هېوادونه ستراتیژیانې نه لري. دا لوی قدرتونه دي چې ستراتیژیانې جوړوي او ټاکي. بیا دا واړه واړه هېوادونه چې دي د دوی په ستراتیژیو کې یو خاص برخه کې لوبېږي، کله کله خپلې اجنډاوې هم په مخ وړاندې کوي. دا لوی قدرتونه لکه فرضاً امریکا شو، چین شو، روسیه شو، داسې ورته د ستراتیژي دغه چې دی تعریف هم داسې دی چې هغه هر اړخیزه اوږدمهاله پلان ته ویل کېږي چې د دولت ټولې لوی موخې ته د رسېدو لپاره که هغه سیاسي وي، نظامي دي، اقتصادي، جغرافیایي وي، حتی په ټولو لحاظو کې
چې په کوم شکل باندې دوی باید حرکت وکړي او څرګنده دولت لپاره یو مسیر ټاکي. دا شی په دې وړو هیوادونو کې نشته. دوی حتماً کله کله د نورو ستراتیژیو په لمن کې خپله تکتیکي برخه لري. نو دا تکتیکونه داسې وي چې کله یو شاته بدلیږي کله بل شاته بدلیږي او همیشه چې وي په یو دغه نه وي. دغه تاسو چې اوس ورځ اشاره ورته کوئ د پاکستان اوسنۍ دولت افغانستان کې یا په ټوله منطقه کې فرضاً حتی اوسنۍ روسي وختو کې پاکستان د په نړۍ کې ځان وسیط معرفي کوي او ځینې طرفونه هم دا وسیط بولي. کله چې ته خپله ستراتیژي ونه لري او قوي نفوذ په منطقه کې ونه لري او په ټولو طرفینو هم ستا نفوذ نه اوسېږي، بلکې ستا یوازینۍ مسله دا وي چې اړیکې په امریکا د واشنګټن سره د جنرالانو جوړې شوي دي. پاکستان کومه ستراتیژي نه لري. ډېر ښه. دا ستراتیژي پخوا هم د 50 کلونه هم پردي ستراتیژیانو دي پکې لوبې کولې او تر ډېره حده پورې د پاکستان دغه د طالع وي چې په داسې ستراتیژي ورته برابر شي چې اقتصادي ډېرې زیاتې تقریبا پانګه یې لاسته راوړل او د پاکستان په پښو ودراوه او ډېر څه و چې یا د مهاجر په نامه یا د نورو په نامه باندې همدغه اوس پاکستان کې هم د پاکستان سره پوله لرو، د کې شک یا افغانستان پوله لري، د کې شک نشته. په افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونه یا ملتونه کوم خاص مشکلات نه لرو، د تقریبا په هغه اساس شکل باندې لري، بلکې ډېره برخه چې د افغانستان سره تړلې د پولې دي یا په حقوقي لحاظ باندې د ډیورنډ کرښه ویل کېږي که دلته ده او حتی که بلوچستان کې دی، دواړه ته کې ډېر لویې لوبې روانې دي او د دې لوبې یوازینی ښکار هغه څوک دي یا تقریبا بیچارهګان د دې دغه دي ویکټمز دي په اصطلاح باندې چې هغه اصلا دغه نه دي آګاه نه دي چې دا مسله یا دا لوبه په کوم طرف روانه. ګورئ دغه لوبه یو طرفه لوبه نه ده. کله چې د دې ابعادو ته ورځو دا لوبه تقریبا نړیوال شکل لري، سیمه ییز شکل لري او دلته د چین ډېرې قوي لوی بازار غواړي چې هغه د ډېر پخوانه د اوسني وخت نه دا ډېر پخوانه چې هغه یوازې د سیپک موضوع نه ده، د دغه نور موضوع دا د اقتصادي لویو لارو جوړول نه ده چې فقط پاکستان کې بلکې د منځني ختیځ نه نیولې د سنټرل ایشیا نه نیولې تر دغه پورې د خلیجي هیوادونو پورې بیا د ایران سره ډېر لوی بازار لري. دا هغه څه دي چې د دې بازارونو د دې د تطبیق لپاره باید ډېر څه وکړی شي چې علاقل دا موخه لري او بیا افغانستان په دې کې د ګیټ وی یا د مامر یا د هغه لارې تقریبا لوی حیثیت لري. نو په دې خاطر باندې جیو پولیټیکلي دا منطقه ارامه نه پاتې کېدای شي. نو دغه موخې نور هیوادونه هم دلته لري چې دغه یوازې کیک ولې فقط یوازې چینایان واخلي. روسان هم په خپل دغه باندې که د افغانستان نه ډېر پخوا وتلي دي اما د نفوذ په لحاظ باندې یا د اوکراین د جګړې سره به تاسو ورته اشاره کولو ته نښتي دي، اما د اوکراین د جګړې سره سکې دا معنا نه ورکوي چې د افغانستان یا د منطقې نه لرې دي. هغوی خپل نفوذ همیشه دپاره ثابت ساتلی. امریکا متحده ایالات هم د دې لوبې یوه برخه ده. تقریبا چې ما مخکې اشاره کوله دغه ستراتیژي که امریکایي ستراتیژي وه چې دا منطقه په دغه شکل باندې تمامه کړای شوه یا هغه طرف ته ورسو کړای شوه. ډېرې ساوې غلطیانې د ټولو طرفونو نه شوي دي، که هغه لوی قدرتونه دي او که واړه دي او طبعا د دې لویه دغه چې د قرباني یوازې افغانانو ورکړې دی یا نورو بیچارهګانو به ورکړي چې د عام خلک. اما امریکا متحده ایالات د افغانستان خپل فوزي حضور راایستلی دی، اما هلته استخباراتي حضور تقریبا په ټول شکل باندې د سیاسي او
جیو پولیټیکلی موجود دی، او حتی څو ورځې مخکې یا پرون تقریبا د امریکا کې وویل شو چې موږ لا تر اوسه پورې افغانستان د څارو او د جیو پولیټیکلی لپاره موږ د لپاره لا تر اوسه پورې یو حیثیت لري، او د دغه حیثیت په اساس باندې هم تاسو کتلی چې یوه اونۍ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو چې کومې ستراتیژي د 2026 لپاره اعلان کړه، په هغې کې د افغانستان نوم نه و چې دا هم په ترهګرۍ کې دغه د تقریبا ککړه ده، بلکې هغه راپور کې زموږ د سیمې هیوادونو ته ګوته اشاره شوې ده، او بلکې په واضح ډول سره ویل شوي دي چې داعش چیرته دی یا نور، یعنی دا منطقه ټوله ده. په دې منطقه کې یوه لوبه جیو پولیټیکلی اقتصادي تاسو ما اشاره وکړه، دویمه لوبه دا د ترهګرۍ مسلې دي چې یوازې افغانستان یا زموږ ځینې هیوادونه او ګاونډیان داسې فکر کوي یا داسې هغه روایت جوړول غواړي چې افغانستان یوازینی مرکز د تروریزم دی او دلته ډلې ټپلې دي، حالان چې د ډلو ټپلو یا د ترهګرۍ لپاره دا منطقه ټوله د 4 لسیزو نه را په دې خوا پکې ککړه ده، او که سړی ووایي د پاکستان په اداره کې هم تقریبا یا د ترهګرۍ ضد اداره کې په هغه کې هم 82 دغه دي د ډلې ټپلې دي چې په سر کې لشکر طیبه راځي یا نور، حتی ایران کې هغه د خپل د بن لادن د کورنۍ یو سلاویه غړي وو، یعنی داسې نه ده چې دا د بن لادن د کورنۍ غړي وو، دلته خو نور مو دا به صحیح وي چې کیدای شي دوی ورسره په ایډیالوژي لحاظ باندې اتفاق نه لري، اما دا معنا نه ورکوي چې ایډیالوژي لحاظ نه لري، نو دا معنا نه ورکوي چې دوی د دې نه کار نه اخلي. اکثره وخت کې دوی دغه د نورو د ستراتیژیو کې خپلو اجنډاو برخه ګرځي چې خپلې موخې هم ترلاسه کړي. ډاکټر صاحب، دوه مهم مسایل دي، یو په نړیوالو مسایلو کې او د نړۍ په اوسنیو سیاستونو کې د دې سیمې اغیز چې د هغې له امله د افغانستان ته جګړه راوړي یا پاکستان پکې د پروژې دپاره زمینه برابروي، د دغه جغرافي هغه اهمیت او ستراتیژیکوالي باندې که ووایې دا ډیره زمینه برابروي، او که پاکستان غواړي چې د خپل اغیز د زیاتولو دپاره دغسې اقدامات کوي چې دا اوس شروع دي. یو خو ما مخکې اشاره وکړه چې ستراتیژي ډیره لویه اقتصاد ته ضرورت لري، ډیره پراخه ټکنالوژي ته ضرورت لري، اوس په اوسني وخت کې سایبر امنیت ته ضرورت لري، مصنوعي ځیرکتیا ته ضرورت لري، دا ډیر شیان دي، معلومات او ډیټا کنټرول، علمي نوښتونه، داسې نور ډیر شیان دي، هغه دا منطقه نه لري. اما متاسفانه چې افغانستان په 15 لسیزو کې ټکول شوی، ځپلول شوی دی، او د مختلفو جګړو کاغه روا جګړې وي او کاغه حتی کورنۍ ناروا جګړې وي، او که د یرغل په مقابل کې جګړې وي، نو دغه څه و چې دا د دې نه راوتلی، خو تر اوسه پورې په خپلو پښو داسې ولاړ نه دی چې هغه رښتیا هم یو قوي هیواد اوسیږي. صحیح ده چې د سولې په طرف باندې ډېر لوی حرکت کړی و، هغه جګړې چې پخوا به په دې هیواد کې وي هغه د منځه تللي دي او د سولې نفس یې اخیستی دی. اما دغه د سولې نفس په افغانستان کې نه دا چې پاکستان، حتی نور هیوادونه هم نه غواړي چې افغانستان داسې قرار پاتې شي. ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، یوازې دا نه ده چې پاکستان د نفوذ د پراختیا لپاره دا کار کوي. آیا د افغانستان په ستراتیژیک موقعیت ته په کتلو باندې دلته یو جګړې ته ضرورت دی چې پاکستان د هغه لویو قدرتونو د پالیسیو له مخې دلته ناامني جوړوي، جګړې ته زمینه برابري، لکه څنګه چې تاسو د چین د سیپیک پروژې ته اشاره وکړله، په هغې کې به هم بیا بله پوښتنه کوم چې د سیپیک پروژه په خپله پاکستان وامخسته، بیرته د امریکا په خوله باندې څه کوي، هغه بیرته هغه د پروژې په وړاندې هم خنډونه پیدا کوي، غواړي چې د دې هر څه نه د دې ګډوډیو نه ګټه ترلاسه کړي. خو د افغانستان ستراتیژیک موقعیت په نړیوال نظم کې په دغه نوو رقابتونو کې په دې کې دلته نړیوال جګړې ته ضرورت لري، او که یو باثباته ایریا دلته ورته پکار ده. ورې جګړه نه افغانان غواړي، او که ډېرې په واضح باندې سړی وایي چې د امریکا متحده ایالات په ستراتیژۍ کې هم جګړه نشته، بلکې
کله چې د امریکا متحده ایالاتو اهداف یا د هغوی ټول دغه خوندي اوسیږي په منطقه کې، نو جګړې ته ضرورت نشته. بله دا ده چې د امریکا متحده ایالات اوس په لویو مسایلو کې درګیره ده، که هغه د منځني ختیځ موضوع لا تر اوسه پورې پای ټکی نه دی موندلی. بیا د منځني ختیځ جګړه خو د غزې او د اسرائیلو نه اوس راوغځېدله تقریبا ټول عربي او یا خلیجي هیوادونو ته ده. بیا د هغې نه وروسته د ایران جګړه ده، د هغې نه مخکې د اوکراین جګړه، او دا هغه څه دي چې د ټولې دوسیې تقریبا په ډېره غوڅو خبرو باندې تقریبا یا د بندو دروازو شاته د چین سره تقریبا مطرح کړی شو. نو د جګړې لپاره که حتی افغانان د اوسني حاکم نظام سره یعنی غوڅ هغه افغانان چې یعنی ډېری افغانان دي هغوی هم جګړه نه غواړي، یعنی جګړه په افغانستان کې د حل لاره نه بولي، بلکې جګړه هغه ناخوالې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې موږ ګالو دا د حل لاره نه ده. او صحیح ده چې ځینې مخالفین دي. دلته یو فرق باید سړی وکړي، یو د اوسني حاکم نظام خلک مختلفین دي، یعنی د ورسره اختلاف لري، سیاسي لري اختلاف، ورسره په فکریم لري یا اختلاف ورسره په ډیرو مسایلو باندې لري، چې خصوصا فرضاً ځینې کسان لا پکې غاږ وکړي چې د ټول شموله حکومت مسله مطرح کوي، اگر که دا اصطلاح سره په سیاسي ادبیاتو کې لیدل کېږي، نه په دې منطقه کې شته دی، نه چېرته، بلکې یوه کورنۍ ده، یو اشخاص دي، دلته ټول هم دغسې حالت دی. نو لکن باید د خپل شموله تعریف نه سړی راوځي، یو مسلک شموله یا افغان شموله طرف ته سړی سوق شي. د هغه څه دي چې افغانان په ډېری غواړي جګړې نه پرته. یو طرف افغانان دي چې هغه ته اصلا نه افغانستان مطرح دی، نه هیواد مطرح دی، نه د هیواد هغه ستراتیژیکي نقطه او یا حتی اهداف ورته مهم دي. نو هغوی دپاره خپله پخوا سیاسي دوکانداري او اوس هم سیاسي دوکانداري ده، که دا سیاسي دوکانداري په پاکستان کې په مخ به ویسي او که د نورو هیوادونو حتی که اروپایي هیوادونو، نو دا که چېرته رښتیا هم دوی دپاره یو چا مخ کولی یا څه شی ورته ورکولی، لوی هیوادونه دا کار ونه کوي. نو فلهذا دوی د پاکستان په هغه نفوذ چې تاسو ورته اشاره کوله، دا هغه تقریبا غواړي چې د لوبې یو برخه اوسېږي. اما دا فکر کوم نه د افغانانو لپاره په تاریخي لحاظ باندې بد دغه د تاریخ پرېږدي او د پاکستانیانو لپاره کوم نتیجه نه ورکوي. په افغانستان کې په اول د بون کې چې غلطې فیصلې وشوې او ټوله اتکا تقریبا په داسې طرف باندې وشو چې هغه تقریبا دغه نه و، یعنی اکثریت په افغانستان کې نه تشکیلوي. هغه څه چې یا ځینې ډېرې غلطیانې وشوې چې ټولې د طالب په نامه باندې یاد کړل، او دا غلط تصور چې تر اوسه پورې دغه موږ کوو. اوس که چېرته هم دوی بیرته هغه بعضې اقلیتونه یا هغه طرفونه چې هغوی بزنس رسوي، دا به د پاکستان لپاره په اوږده موده کې کوم فایده ونه لري او د افغانانو لپاره هم نه لري، او دا لوبې فایده نه کوي. دا چې دوی وایي چې فرضاً پاکستان نفوذ پراخوي، هو پاکستان په افغانستان کې اصلا دوی دپاره دا مهمه نه ده چې پخوا کرزی نو یا وروسته د هغې نه ډاکټر صاحب اشرف غني دی یا اوس طالبان دي. پاکستان مطلقا د داسې حکومت غواړي لکه د کشمیر په شکل باندې چې اوسېږي، یا په داسې شکل باندې چې اوسېږي چې د خارجه پالیسي یا د بهرنۍ پالیسي یا ځینې ټول هغه مسایل چې د مستقیما باید د دوی د لاندې اداره شي. نو دا فکر کوم تر ډېره حده پورې به پخوا هم صحیح نه وه او اوس هم صحیح نه په سیاسي ادبیاتو کې صحیح ده او نه په د ګاونډیتوب په دغه کې هم صحیح ده، نه دا اصولي دغه دی. که دا څوک وایي چې مشر رور دی او کشر رور دی، نو دا د مشر رور او کشر رور خبره په سیاسي ادبیاتو کې تقریبا یعنی ډېرې سپورې خبرې دي او دا د نه منلو خبرې دي. د طالبانو سره هم په اوسني حالاتو کې او شرایطو کې هم دغه مشکل دی. هغه وایي چې
روسانو سره مستقیم یا کېناستل یا چینایانو سره مستقیم کېناستل یا د هغوی د پروژو تطبیق په اړوند باندې خبرې کول یا د امریکا سره په مستقیما یا غیر مستقیما ارتباطات نیول دا هغه څه دي چې دوی دپاره کیدای شي قابل د قبول نه اوسېږي. نو دوی په دې خاطر باندې دغه کوي د مختلفو حربونه دغه کوي د کار اخلي اما استفاده کوي. اما یو شی دی چې دوی نړیوالو ته وایي چې موږ فرضاً دا د ترهګرۍ روایت راوړاندې کړي بیا فرضاً ورته وایي چې ستاسو موخې فرضاً هلته د تهدید لاندې دي. د دې ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړه چې د پردیو ستراتیژي کې دوی د خپلو تکتیکونو او اجنډاو په اساس باندې د مسله مخ په وړاندې بوځي. لکن داسې نه ده چې نړیوال په دې لوبو نه پوهېږي. کله چې د پاکستان وساطت د سوال لاندې راغی په هغې کې مسله داسې نه ده چې هغې کې اسرائیل ډېر مطرح دي، عربي هیوادونه مطرح دي، امارات پاکستان سره اوسنۍ وختو کې مشکلات لري. نو دا خبره تقریبا داسې حد ته راورسېدله چې په امریکا متحده ایالات کې لینزي ګراهام مستقیما په پاکستان باندې نیوکې وکړلې. نو د افغانستان موضوع داسې ده چې افغانستان هغه اهمیت صحیح ده چې په منطقه کې ډېر قوي لري یا به امریکا لپاره هم لري نور دپاره، لکن د هغه لومړیتوب نه لري یا هغه څه نشته لکه چې دغه د ایران په موضوع کې وو. مګر په دې کې هم شک نشته که چېرته رښتیا هم هغه توافقات چې چینایي لوری د امریکا سره د تجارتي لحاظ باندې په ډېرو مسایلو کې توافق کړی یا په ځینو د AI چې موږ ورته وایو یا د مصنوعي ځیرکتیا موضوع ده چې دا تقریبا لوی ګواښ دی دغه لپاره که په دې نوي تسلیحاتي یا اسلحه کې استعمالیږي. نو دا هغه څه دي چې دوی یو بل سره دغه کړي ډېر تفاهمات په ډېرو شوي او ډېرو کې تقریبا هماغه سرې کرښې هماغسې پاتې شوي که هغه د تایوان موضوع ده او که نورې موضوعات دي. نو د دې تفاهماتو د لړۍ یو لړ اغیز په افغانستان او په منطقه او په پاکستان هم شته دی. نو دا به هغه څه وي که پاکستان رښتیا هم په خپلو کړنو کې یا تګلارو کې نه په ستراتیژۍ کې یو تجدیدي نظر وکړي نو کیدای شي چې د تفاهم لاره یا د تفاهماتو لارې چې لوړ قدرتونه کوي نو داسې واړه قدرتونه ولې دا کار ونه کړي او بیا داسې تفاهمات چې د دې هغه اساسي موخې حتی هغه اغیزې چې نه ده چې په افغانستان لپاره فایده لري بلکې ټولې منطقې لپاره او دا هغه څه دي چې اوس وخت کې دا لوبې کېدلی شي پخوا قابل د قبول وي اما په اوسنۍ وخت کې او شرایطو کې دواړو خواوې ته که هغه پاکستان کې دغه دي د څه ورته وایي سیاسیون دي او که حتی عام نوی جنریشن یا نوی نسل د هغوی دپاره دا پوهېږي چې دا لوبې دي یعنې دا هېڅ معنا نه ورکوي. صحیح ده چې په د اسټابلیشمنټ ته نږدې کسان یا هغه کسان چې هم د دوی روایت مخ په وړاندې وي هغوی دپاره به کیدای شي دا مخ په وړاندې بوځي مګر دغه اوسنۍ حالات چې خپله پاکستان کې ګوري که هغه امنیتي دي. پرون مولوي سیف الرحمن وایي چې زه که چا ووژلم نو زما دغه چې دی ذمهدار خپل اسټابلیشمنټ او عسکري قدرت او حتی نوی نسل او د مختلفو مدني ټولنو کسان دا ټول په یو صفحه باندې نه بلکې د پاکستان ملت یو دروند ملت دی په افغانستان د سره ښې اړیکې غواړي داسې نه ده چې دوی غواړي هغه څه چې فرضاً ځینې طرفونه یا غواړي هغه څه دا پاکستانیان نه غواړي. ډاکټر صاحب دلته یو مسله ده چې دا ګونګه کړې په خپله پاکستان ده. د ټي ټي پي موضوع پاکستان د یو بهانې په توګه باندې راغستې ده په مخ کې یې ایښې ده خو د دې نه وروسته پاکستان سل خبرې کړي دي د خبرو په میز کې بدلې مختلفې خبرې بیا هر ورځ نوې خبرې. مثلا زه وایم د دوی د بریدونو نه وروسته پاکستاني چارواکي وایي چې دلته مو د وسلو ډیپوګان له منځه ویوړه، دلته مو نظامي مرکزونه له منځه ویوړه، دلته مو دولتي ځایونه په نښه کړه او
جنگ په دې نوم شروع شوی دی چې منګه په افغانستان کې د ټي ټي پی غړي په نښه کوو، بیا په کونړ کې ملکی خلکو کورونه په نښه کیږي، په پکتیکا کې د ملکی خلکو کورونه په نښه کیږي، کلاګانې ویشتل کیږي، په کندهار کې همدارنګه، په نورو سیمو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه هلته ټول ملکی اهداف په نښه کیږي، په کابل کې په روغتون باندې بمبار کیږي، او تر اوسه پورې هیڅ دوی دغسې کوم څه ونه ښودل دنیا ته. د ټکنالوژۍ په دې عصر کې چې دوی کولی شي چې وښیي چې مثلا دغه کس چې په افغانستان کې و له افغانستان نه دغلته راغلی په دغه ځای کې جګړه کوي، هلته په پاکستان کې د دوی د نظامیانو سره مخامخ جګړه روانه ده، د جګړې خط ورسره جوړ دی، د دوی په نظامی مرکزونو باندې بریدونه کیږي، خو بیرته بیا په افغانستان کې په ملکی اهدافو باندې بریدونه کیږي. د پاکستان ضد و نقیص څرګندونې د دې دغومره 15-16 میاشتو په جریان کې څه په ډاګه کیږي چې پاکستان څه غواړي. هماغه مخکینۍ خبره چې دوی په دغه نړیوالو نوو لوبو کې ځان ته ځای پیدا کول غواړي، دوی اغیز زیاتېدل غواړي په سیمه کې، دوی غواړي چې په دغسې بریدونو سره دنیا ته لکه څنګه خبره چې تاسې وکړله چې دوی دنیا ته وښیي چې دلته ترهګریزې ډلې دي، دلته ګروپونه دي. آیا دنیا د اوسنۍ ټکنالوژۍ په دې عصر کې دومره نابینا ده چې د دوی خبرې ته غوږ کیږدي، یا بیا د دوی ته په دې باندې پروژې ورکړي، یا دې باندې دوی پروژې ترلاسه کولی شي؟ ډېرو به پوښتنه اوږده شوه یو څه، خو سره ټولو اړخونو او بعدونو تړاو درلود. یو خدای چې پاکستان د ډیرو سیاسي امنیتي داخلي ډیرو اختلافاتو ما مخکې اشاره کوله مخه ده. پاکستان غواړي چې د یو قدرت یو هیواد په شکل باندې په دې منطقه کې رول ولري، او د کې شک نشه پاکستان په افغانستان کې رول لري، خو کاش کې دا رول مثبت وسی. یعنی په دې 15 لسوزو کې دوی دا رول همیشه لپاره منفي لوبولی دی، او نه دا چې افغانستان لپاره تاوان کړی، د خپل ځان لپاره هم ډېر تاوان کړی دی. نو دا چې په دې لوبو کې د لوبو دپاره ځینې بهانې پیدا کول دي، لکه د ټي ټي پي چې ته ورته اشاره کوي. نو ټي ټي پي خو هغه وخت پیدا شوی و چې په 2007 کې پیدا شوی دی، یا د هغې نه وړاندې اصل کې په 2003 کې دې ته دا ویښدل شوی. نو ټي ټي پي خو یوه بهانه ده. نو ټي ټي پي خو هغه وخت طالبان نه و چې دا ټي ټي پي وه. بیا دغه ټي ټي پي نن هم په بلوچستان کې په مساجدو کې په ډېر ښکاره باندې خبرې کوي، امامان لري، چندې راټولوي، په وزیرستان کې دي، بلکې محسن داوړ د دوی بل ورځ دا خبره کړې ده چې دا منطقه ټوله اوس هغوی سره په لاس کې ده، او نور طرفونه هم دا خبره کوي، یا ډېر سیاسیون هم دا وایي چې باجوړ شو که دا نور ځایونه چې دی پکې ښکاره ګرځي، او ډېر پرمختللي دغه هم ورسره دي، د څه نومېږي د اسلحه هم ورسره ده. یعنې په ځینې مواردو کې چې ته ورته نظر وکړې هغه داسې اسلحې ورسره دي چې هغه خپل طالبانو سره هم نشته. دا باید سوال دلته نه دی چې ټي ټي پی یو رښتیا هم یو لوی ګواښ دی، دې کې شک نه چې لوی ګواښ د پاکستان لپاره هم دی او منطقې لپاره به هم وي. اما پرون چې تا د طالبانو ته د جمهوریت په وختو کې ویل چې طالب سره ته کښېنه، خو طالب هم جګړه کوله، هغه یو بله دغه لروده، ځان ته یو مشروعیت لروده. اما ټي ټي پی هم یو داعیه لري په پاکستان کې. اوس یوازې دا نه ده چې دا موضوع یوازې په دغه کې ده د ټي ټي پي ده، اوس فرضاً د بي ایل ای موضوع ده، د بي ایل آی دی، دغه چې دی خواخوا 70 کلن تاریخ لري. ډاکټر صاحب، کومه موضوع چې تاسې مخکې یاده کړه د پاکستان داخلي ستونزې، پاکستان په دغه شته داخلي ستونزو سره کولی شي چې په سیمه کې خپل اغیز زیات کړي، په داسې حال کې چې دوی بلوچ ازادي غوښتونکي نشي کنټرولولی، کشمیر وضعیت په هغې حالت کې دی، د سندیانو وضعیت په هغې حالات کې دی، په خپله په پنجاب کې هغه د پنجابیانو د خپله وسلوالې ډلې دي، فقط یو څو ولسوالۍ دي، یو څو کورنۍ دي چې هغوی ټول قدرت په لاس کې اخیستی دی، قدرت د هغوی سره دی، نور قومونه محروم دي، د هغوی سره جګړه حتی روانه ده، په هغوی باندې عملیات روان دي، هغوی دې ته اړ کېږي چې د ورځې نه بلې ته هغوی د دې نظام د جګړو نه، د عملیات نه، د بمبارۍ نه ځان ته یوه بله لاره پیدا کړي.
د خپل سیمونو کډه کولو ته اړ کیږي. په دې دومره بد وضعیت سره چې الته دی دوی کولی شي چې په سیمه کې خپل اغیز زیات کی یا نړۍ ته ځان داسې وښیي چې موږ ستاسو د ګټو دپاره کار کوو یا موږ د وسلوالو ډلو په وړاندې جنګیږو په داسې حالات کې چې لا اوس خپل ولس سره په جګړه کې اخته دي. د کې شک نشته دی چې پاکستان که ټي ټي پی ده او که داسې ورته نورې ډلې ټپلې دي. پاکستان کې اکثره ډېر خلک په دې باور دي یا هغه طرفونه چې دا مسله د خپل پاکستان په داخل کې څاري لکه افراسیاب خټک شو محترم یا داسې عایشه ده نومیږي صدیقي نومیږي او چې نور دغه شته بیا په نړۍ کې ډیر ستراتیژیک مراکز که غربي دي او که حتی غیر غربي په عربي هیوادونو کې په ډیره غوڅه وایي چې پاکستان د خپلو اهدافو لپاره د داسې ډلو ټپلو نه کار اخیستی که دا یوازې د افغانستان په اړه نه دی بلکې د کشمیر په اړه یا د هند په اړه یعنی دا د دې لوبو یا د لویو ستراتیژیو په دغه کې دوی هغه د تکتیکي لحاظه د خپل نفوذ د پراخولو یا مخکې اشاره کوله چې دغسې ډلو ټپلو نه کار اخیستی دی او اخلي او په ظاهرا دوی خو داسې فکر کوي چې رښتیا هم موږ تقریبا هر څه ترلاسه کړي دي یا په هغه شکل باندې چې مونږ د تګلاره جوړه کړې هماغسې پلي کېږي او په دې دپاره حتی بمبار هم کوي یا بیچاره ولس په افغانستان کې په څو ځلې باندې تقریبا بمبار شوی دی او حتی هغه د بېوزلو کسانو معتادینو دغه چې و هغه ټوله دنیا ته واضح و. الجزیرې رپورټ ورک تقریبا انټرپرایز دغه ورک د نورم حتی نړیوالو رسنیو د برملاکه تقریبا. بیا تاسو هم دا اشاره کوله آیا په افغانستان کې کوم ټي ټي پی کوم عضو دوی وژلی آیا دوی کوم کس رښتیا هم دوی په ګوته کړی آیا دوی نړیوالو یا دغو ته دغه ښودلي دي یعنی دا ټولې بانې دي حتی که اوسې هم سوال دا دی چې تا پرون طالب د جمهوریت سره کېناوه خو نن تم خپله دغه سره دا مسله حل که ته په نورو ځایونو کې غواړې چې د ایران او د امریکې ترمنځ د تفاهماتو لارې یا خبرې اترې وړې راوړې آیا د خپل کور منځ کې دا د تفاهماتو لاره ولې نه خپلېږي؟ واضحه خبره دا ده چې په دې باندې سیاستمداران د پاکستان پوهېږي او خصوصا دا نوی نسل هم په دې پوهېږي چې دا جګړه اصلا یا دغه طرفونه چې په دې منطقه کې دغه دي دغسې جګړې په مخ وړي دا د داخلي او د بهرنیو د هغوی د اجنډاو برخه ده یعنی دا داخلي جګړه نه ده لیکن که دا داخلي اطراف په دې کې استعمالیږي که هغه ټي ټي پی ده او که وغیره نورې ډلې ټپلې دي په دې وروستیو ورځو کې خو ټي ټي پی غلې ناسته ده اوس خو هغه یوه د ګلبادر ډله ټپله ده په باجوړ کې چې یوه ډله ټپله ده ډله د هغه هم غلې ده هغه احرار چې ورته ویل کېږي یعنی دا دلته دغه د لوبې دغه چې ده عجیب دغه شکل نیولی دی بڼه نیولې یوه ډله حتی د بلې ډلې سره تقریبا په ډېرو شکلو په ډېرو فکري لحاظ هم دغه نه دي څه نومېږي ورته والی نه لري یعنې په ټوله کې داسې ویل کېږي چې منطقه کې خلک په دې باندې پوهېږي که دا په ټوله منطقه کې دا یوازې پاکستان افغانستان نه یعنې ټوله منطقه په دې پوهېږي چې دا لوبې د لوبې دغه چې دی اساسي موخې جیو پولیټیکلي دي دلته منطقه د ډیرو منرل سره معادنو سره ده یا ډیر هغه څه چې په دې منطقه کې دوی غواړي چې پلي کړی شي که هغه چینایان دي او که نور طرفونه دي دوی دغه ډلې ټپلې د دغو موخو یا د دغه اهدافو د پلي کېدلو په مخ باندې یو خنډ ګرځوي نو بیا په دې کې بیا دوی خپل اهداف هم لري لکه په افغانستان کې چې دوی پراخه نفوس په افغانستان کې غواړي او یعنی افغانستان باید داسې اوسېږي چې هر څه چې په وي په افغانستان کې د اسلام آباد د کړکۍ نه اداره کړی شي او زه فکر کوم دا به اوسنی وخت کې ډیره بعیده اوسېږي بلکې که چېرته رښتیا هم
د تاریخي لحاظ او په کلتوري لحاظ حتی که په سیاسي لحاظ یې واخلې که د افغانانو سره چا د دوستۍ لاس ورکړی نو هغه په دوستۍ کې کیدای شي ډېر څه لاسته راوړي، په دشمنۍ کې نه پخوا چا لاسته شی راوړی دی او نه به اوس لاسته راوړي او دا به ټولو طرفونو ته قیمته تمام شي. ډاکټر صاحب د نړیوالو اهدافو لپاره د خنډ ګرځولو په توګه باندې د وسلوالو ډلو نه استفاده یو مهم پوینټ چې تاسو یاد ک او دا کار شوی هم دی. مخکې تاسو د سیپیک مثال په خبرو کې ورک سیپیک د چین سره که خبرې کیږي بیرته د هغوی دپاره خنډونه جوړیږي. هلته د چین او د پاکستان نور اقتصادي مسایل دي، قرضونه دي، د چین پروژې دي، د ګوادر موضوع د همداسې نور ډیر مسایل دي. دلته په سیمې کې د وصل نور مسایل دي د چین سره. همدارنګه تاسو د منرالونو خبره وکړه چې په دې باندې هم د نړۍ یو جنگ دی چې څوک قیمتي منرالونه لاسته راوړي، څوک قیمتي خاورې ترلاسه کړي. دا هم هغه مسایل دي. بیرته پاکستان هم خپله کوشش کوي چې دوی ترلاسه کړي او بیا بیرته په نړۍ باندې خرڅ کړي، دوی پکې تجارت هم وکړي. دا خنډ نور ګرځېدی شي. دغه لوبې نورې څومره رسوا دي، نورې څومره براله شوي دي، نورې څومره ځکه تر د اوس بلوچان د خپل مالکیت خبره کوي، پښتانه د خپل مالکیت خبره کوي، همداسې نور قومونه هلته د خپل مالکیت خبره کوي په داخل د هغه جغرافیه کې چې د پاکستان تر واک لاندې ده. افغانستان خو لا لرې خبره ده. نو دا لوبې نورې څومره کولی شي یا دا لوبې نورې څومره رسوا دي؟ دا په ځای پوښتنه ده. یو خو د مالکیت نه ما سوا حقوقو مسله ده او په کانسټیټیوشن یا په اساسي قانون کې دا ورته واضحه ده. نو هغوی خپل حقوق غواړي. یو څوک به په ټوپک غواړي فرضاً د ټوپک په خولې غواړي، نو خو دا بل پی ټي ایم بیا په مدني یا په سوله ییز شکل غواړي. یعنی دا منطقه ما تاسو ته ویل چې داسې نه ده چې اوس موده ده. اما دا سوال چې آیا نړۍ او د منطقه په دې نه پوهېږي چې کله د منطقي خلک په دې لوبه باندې پوهېږي، آیا د نړۍ په دې نه پوهېږي؟ بالکل نړۍ واضحه توګه باندې په دې ټولو لوبو باندې پوهېږي. کله کله دوی په لوبو کې شریک وي او کله د لوبو د پاکستان د داخلي لوبو لپاره چې دوی کوي هغوی ته قناعت ورکوي چې فرضاً په دو کې موږ ستاسو لپاره هم هغه څه ستاسو دغه چې د اهداف هم خوندي ساتو، یا هغه اهداف چې د تهدید لاندې دي ستاسو اهداف په منطقه کې د هغې د خوندیتوب لپاره دا کارونه کیږي. نو بیا کله کله داسې وي چې د لویو قدرتونو پوهېږي چې دا لوبې څه قسم ته روانې دي، نو هغوی دا ټول څاري او ورته معلوم هم دي، خو هغوی ته دا مهمه نه ده چې لوبه څوک چا دپاره دغه د تهدید دی یا څوک پکې قرباني کیږي. هغوی دپاره دا مهم دی چې آیا د دوی دغه رښتیا هم د دوی اهداف خوندي ساتل کیږي که نه. د دوی چې لږ هم دغه نه مسیر نه وځي بیا د واره پرې ګوره ټول غا کېږي لکه د ایران په کې چې دوی الوتکې دلته راوستې وي یا دا خبره بل طرف ته لاړله. نو نړۍ ته دا شی معلوم دی، خو تر هغه پورې نړۍ په دې نه چشمپوشي کوي یا غاښ پرې نه کوي چې د هغوی اهداف ټارګټ شوي دي یا د هغوی اهداف د تهدید لاندې نه وي راغلي. دویمه مسله ده چې تا پوښتنه کوله دا لوبې تر کومه پورې جریان لري. دا ډېر مهم سوال دا هم دی. زما په اند باندې چې تر څو پورې نړۍ لوی قدرتونه اول خپلو منځو کې تفاهماتو ته نه رسېدلي او هغه د تعاون یا د تفاهم د توافق هغه کرښې ورته واضحه شي نه وي چې چینایان څه غواړي په دې منطقه کې، امریکایان څه غواړي، روسان څه غواړي یا حتی نور څوک سیمه ییز دغه قدرتونه څه غواړي. دا ناسته د دې تفاهمات چې نه وي شي نو دا لوبې به جریان لري. یوه دویم برخه دا ده چې پاکستان د ډېر پخوا نه د دې دواړو طرفونو طرف چې هغه چین دی او که امریکا ده دواړو سره قوي اړیکې لري. په دې وروستۍ کې خو د اړیکې د واشنګټن سره بلکې د سپینې ماڼۍ سره ډېرې قوي شوي دي او د ټرمپ سره د خپله د جنرال منیر او د عسکري جنرالانو یا د اوسني حکومت دا دوی طبعا دا توازن تقریبا په دې 4 لسیزو کې کړی و یا ساتلی و.
چې یو طرف نه دوی امریکا ته ډیر سخت ضرورت لري د MF دی یا په اصطلاح باندې نړیوال بانک نه قرضونه دي نور قرضونه دي یا خپل د پاکستان فوز ته ډیر کومکونه د یو د هغه هیوادونو چې ورته امریکا کومک کوي د پاکستان دی اسرائیل دی پاکستان دی او مصر دی دا درې تقریبا هیوادونه دي چې په لویه پیمانه باندې دوی سره کومک کیږي او بیا نور د دینه نور هم تقریبا ډېری ګټې لري چې هغه د ډیولپمنٹ یا په د پرمختګ یا د پراختیا لپاره په منطقه کې وي نو دوی همیشه لپاره د امریکا سره د اقتصادي پلوه د اړیکې ساتلي او ساتي ځکه د ضرورت لري په عین صورت کې دوی دغه اړیکې د په اصطلاح باندې تسلیحاتي یا اقتصادي یا دوی ورته دغه وی استراتیژیک خو د چین په دغه کې معادله کې د چین په تعریف کې دغه نه دي د چین به خپل استراتیژي وی په لویه پیمانه باندې په خپل د ټوله منطقه کې نو هغه البته د پاکستان اکثریت ټکنالوژي یا حتی د صنعتي حتی تسلیحاتي د وروستۍ جګړه کې خپل چین د اعتراف وکړ چې زمونږ انجنیران هلته ناستو د تقریبا د چین په جګړه کې دوی پراخ رول ادا کړی نو زما سوال دلته دی چې دوی دواړو سره اړیکې لري او د اړیکو توازن برقرار ساتلی اوس وختو کې دغه توازن تر ډیره حده پورې ټکنی دی دا ټکنی په دې دی چې د ایران موضوع کې فرضاً په واشنګټن کې ځینې کړۍ په دې باندې ډیر زیات کلکې نیوکې وکړي چې پاکستان صحیح دغه نه دی میډیټر ورته وایي یا وساطت یا په اصطلاح باندې موږ خو وایو چې وسیط نه دی هغه رول چې دنه باید ادا کړی وي په هغه شکل نه کوي او دې باندې ډېرې سختې نیوکې وشي ډېرو طرفونو ده چین هم د پاکستان په ډېرو موضوعاتو کې ناراضه دی دا به صحیح دی چې دی په ښکاره چین نه وایي یا پاکستان هم نه وایي اما د بشام موضوع چې تاسو ټولو ته یاد ده پاکستانیانو هم په دې باندې ډېرې تبصرې وکړې اخبات چې دا څنګه ډرامه ده چې یو ټرک دغه نه راځي د چمن نه تورخم نه ولې نه راځي بیا دا 14 ورځې کراس کوي بیا هلته رسیږي دا چک پوینټونه امنیتي دا څه شو یعنی دا ټول هغه څه دي چې د ډرامې په شکل باندې زه فکر نه کوم چې دا به دغه ته چین ته قابل د قبول بیا چین په دې شل د 2 لسیزو وروستیو کې ډیر قوي استخباراتي حضور لري په پاکستان او په منطقه کې هر څه ورته معلومیږي سیپک موضوع اما چینایان ولې دغه نه کوي چون چینایان ډیر اوږدې مودې استراتیژي په اساس باندې د هغوی د پراخ نفوذ او اقتصادي لحاظ باندې د ټوله منطقه په خوخ لاندې راوستل غاک نه کوي په دې خاطر باندې هغه یوازې پاکستان هغوی ته مهم نه دی لکن پاکستان سره تړلي نور ډېر هیوادونه دي او دا ټول ورته مهم دي په ځینې وختونو کې حتی د دوی ترمنځ داسې که سختې خبرې نه شوي اما تقریبا نیوکې په ځینو ناستو کې شوي دي او دې ته تقریبا پاکستاني رسنیو هم اشارې کړي داسې نه ده چې نه دي کړي په پاکستان کې هغوی ډیر لویه سرمایه گذاري په سیپاک یا په نورو باندې کړې لا تر اوسه پورې هیڅ نه وه دوی لاسته راوړنه نه لري په افغانستان کې په مس عینک ده هلته په سیپیک ده او مس عینک کې په ټاپا ده نورې پروژې دي نو که چېرته رښتیا هم دا توازن دوی د لاسه ورکوي بیا نو نه دا چې پاکستان تقریبا ډېره حالاتو ته په کتو باندې تاسې څه وایئ چې دغه توازن نور ساتلی شي یا د اوسنیو سیاستونو ته په کتو باندې نور دا توازن ساتلی شي ځکه که ووایو چې پخوا به امریکا د روسیه سره په ځینې مسایلو باندې خطکشۍ کولې اوس اړ دی ولیدل شول په دغه کنفرانس کې ولیدل شو په امریکا کې اوس دغه بحثونه چې روان دي چې ګورو چې د ولسمشر ټرمپ او د بیجینګ د 2019 کال لیدنې او همدغه اوسنۍ لیدنې دا ډېر زیات سره متفاوتې وي نو په نوو خطکشیو کې که امریکا اړ کېږي چې د چین سره کوي د پاکستان نور دغه رول لوبولی شي چې هم د چین نه ګټې وکړي هم د امریکا نه ګټې وکړي او په دې ضمن کې اول چې غواړم چې یو لنډه خبره تاسو په مخ کې خبرې وکړلې
د پاکستاني جنرالانو او د ټرمپ خبرې تر ډیره بریده ویل کیږي چې دا یو شخصي غونډه رابطه ده، دا د هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو په بنیاد باندې نه ده. دا یوازې تاسو نه وای، دلته اکثریت ستراتیژیک مراکز او تقریبا لوی سیاستوال په دې باندې دا بحث کوي چې حتی یوازې پاکستان نه نور هیوادونه هم خلیجي بعضې هیوادونه شته چې دوی اړیکې مؤسساتي نه دي یا په اصطلاح باندې نهادینه نه دي، بلکې د سپینې ماڼۍ د واکمن سره وي. که چېرته سپینې ماڼۍ واکمن بدلیږي نو بیا کېدای شي دا هر څه بدل شي. دویمه موضوع د توازن دی. تر اوسه پورې دوی دا توازن ساته، لکن توازن ډیر په یو ګړنګ باندې ولاړو چې کېدلی شو چې په ګړنګ ولاړو دوی دغه د لاسه وتلی وی. مګر دا چې هر ورځ آنی لحاظه په ظرفي لحاظ باندې هر ورځ تغییرات را روان دي. ډاکټر صاحب یو بل بود ته راځو د پاکستان چې هغه په پاکستان کې خپل داخلي کشمکشونه دي. تر ډیره پورې ویل کیږي چې د پاکستان دغه قدرت یا د پوځي واک کړۍ ډیره زیاته راتنګه شوې ده. دا حتی داسې ویل کیږي چې یو 15 ولسوالیو ته راټوله شوې ده. اول پنجاب چې پنجاب ته زراعت هم پنجاب ته راغلی، سیاسي واک هم پنجاب ته راغلی، اقتصادي واک هم پنجاب ته راغلی، نظامی واک هم پنجاب ته راغلی، او د نظامی واک بیا د پاکستان د ټولو واکونو هغه مور ده. خو دا واک هم بیا په یو څو ولسوالیو کې محدود شوی دی، بیا یو څو کورنیو سره محدود شوی دی، او دې دا حالت دومره نازک کړي دي چې اوس که سرایکي دی، که هغه سندي دی، که هغه پښتون دی، که هغه بلوچ دی، که هغه د کشمیری دی، دغه ټول خلک نور ځان ته دغه قدرت او دا واک او دغه کوم هغه زعامت چې دی چې اوس پاکستان کنټرولوي، دا د ځان نه ډېر لرې ګڼي، دا دوی د خپلو ګټو نه لرې ګڼي، دا دوی خپل زعیم نه بولي، او دې نتیجې ته رسېدلي چې دا د دوی زعامت نه دی فقط، بلکې په دوی باندې یو په زوره باندې تپل شوی واک دی، او د دوی زبېښي، د دوی ګټې زبېښي، د دوی نه د دوی ګټې تروړي، د دوی نه د دوی حقوق تروړي، د دوی نه د دوی مالکیت تروړي، او په یو قسم خلاصه یې وایو یعنی په دوی باندې راتپل شوی دی، او دا د واک دا حلقه ډیره راکوچنۍ شوې ده، ډیر محدودو کسانو ته راغلې ده. دغه حالت سره د پاکستان سیاست مخ ته وړل، بیا په سیمه کې دوی د رقابتونو بیا د تاثیر زیاتېده، او په کور کې دغه حالت چې په پاکستان کې په داخل کې دی، دغه څومره یو انفجار ته جوړ دی، دا څومره دغه خلکو یو بغاوت ته جوړ دی. مخکې تاسو د فضل الرحمن خبره وکړله، د هغې نه مخکې موږ تاسو د نورو علماو خبرې واورېدې، د سیاسیونو خبرې مو واورېدې. په خپله د یو ولایت مثلا د خیبر پښتونخوا هغه زعامت راپاڅېږي، هغوی انتقاد کوي چې ما جرګې ته هم نه پرېږدي، ما خلکو سره خبرو ته هم نه پرېږدي، ما زه د یو اعلی وزیر په توګه باندې هېڅ صلاحیت نه لرم. دغه ټول حالت څه ته جوړ دی، او څومره نور دغه وړیکې حلقه کولی شي چې دا حالت په خپل لاس کې همداسې کنټرول وساتي؟ ورې دا موضوع خو ټولو ته واضحه ده، که داخل کې دی او که د باندې دی، او که څوک پکې ناراضه دی، او که څوک پکې هسې په تش ډیکوریشن شکل باندې، که د وزیر اعلی دغه ته اشاره کوله، حتی د پاکستان حکومت هم یو تش په نامه ډیکوریشن دغه دی، اما اساسي قدرت خو هلته د عسکري مؤسسې سره دی. او بیا د پنجاب خبره هم تاسو پکې وکړه، دا ټولې چې دي روښانه دي. اما دا چې کله د ټوپک شپېلۍ زور وي او ټوپک ټول هر څه په لاس کې ولري، نو څوک قدرت دغه موسي څه نشي کولی. یعنې دوی کله کله دا زمونږ بعضې بحثونو کې دا خبره کېږي چې په افغانستان کې د ټوپک په زور باندې دغه نیول شوی دی، حکومت نیول شوی، حالان چې داسې په دغه شکل باندې زه فکر نه کوم. تر ډیره حده پورې دا و چې پخواني لاړل، یا په اصطلاح باندې ځای پرېښود، دوی ورته په دغه کلمه کې سقوط وایي،
سقوط خو دې ته وایي چې خپله سقوط شي او اسقاط دې ته وایي چې بلې چپه کړي. نو اسقاط خو نه و راغلی که نه، سقوط یې کړی دی او په عامه ژبه کې هغوی ورته وتښتېدل. نو دا معنا چې میدان پاتې و، نو هغې به ځکه راتلل. اما دا چې ته په افغانستان کې دې ته وایي چې د شپېلۍ په زور راغلی، نو بیا خو پاکستان کې هم شپېلۍ زور دی. نو فرق یې څه شی شو؟ که تا سره حکومت دی هغه هم دغه د څه نومېږي، هغه حکومت هم دغه د څه نومېږي داسې یو ډېر په ډیکوریشن شکل باندې دی. یعنې دا هغه څه دي چې د پاکستان عسکري مؤسسې د خپلو موخو ته یا د خپل د بقا د نفوذ لپاره د ځینې ډلو ټپلو یا دغسې په د دوو دغو کې ایالتونو کې دغه جګړې کله کله باید را پیدا شي چې تر څو د نورو خلکو لپاره دغه مخه ونیسي چې دوی بیا دا حقوق ونه غواړي یا دا ونه وایي چې دغه چا سره دی، قدرت چا سره دی، یا تقسیم وشي یا د حقوقو خبره کېږي. نو دا یوه موخه پکې دا هم ده. کنې ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې دا ټي ټي پي دوی وایي چې ټي ټي پي د افغانستان نه راوړي، نو ته ورته دلته ناست یې ننداره کوې چې دا راوړي. دا دومره سیمې خاردار چې په زرهاو کیلومتر دغه دی، په سلهاو کیلومتره دغه دی غځېدلی دی. بیا په دې سیمې خاردار باندې تقریبا 1200 امنیتي دغه د چک پوینټ دي، 900 چوڼۍ دي او بیا کمرې هم لګېدلي دي. مولوي فضل الرحمن وایي چې یو انارګوړی نه را رسېږي او دا ټي ټي پي دومره په دې غټو غټو څوڼو راوړي دا، او بیا بیرته د دې ځینې هلته بیرته اوړي. دا خو ولاکه هغه هندی فلم هم داسې جوړ کړی شي، فکر نه کوم چې دا خلک دا خبره ومني. دې کې شک نشته په افغانستان کې د مهاجرینو په نامه باندې وزیرستانیان راغلي و، هلته اوس هم پراته دي. دا مهاجر خو پاکستان کې مو پخوا به دا ویل کېده چې طالبان چې کوم دي دا ټول دلته دي او دلته اوسېږي. نو دا هسې خبره ده. که رښتیا هم دا منطقه زه به داسې وایم که دا منطقه په داخلي جوړښت باندې په نوي تګلارو باندې فکر ونه کړي او نړیوال د تفاهماتو لاره خپله کاندي، ځکه اوسني حالات او اوسني بحرانونه داسې نه دي چې هغه پخواني شکل لري، اوس ډېر بدل شو. حتی هغه د اتوم بم لرونکي هیوادونه هم نور اتوم تقریبا هغه وسیله د دې نه ده چې ته په دغه کې چاته د زور په شکل باندې، ځکه اوسني دغه چې دی د جګړې د ډرون دی، حتی هغه جنګي تیارې هم نور کار نه ورکوي. په افغانستان کې بیچارهګان موږ هېڅ لرو نه، دلته ځکه کار ورکوي. که رښتیا افغانان هم ډرون پیدا کاندي او پرمختللي ډرون وي، نو بیا خو د جګړې مخ بالکل بدلیږي. نوي ای چې دا یا په اصطلاح د مصنوعي ځیرکتیا په اساس باندې، یعنې دا زما منظور دا دی چې منطقه نړۍ د نظامی لحاظه، د مصنوعي ځیرکتیا له لحاظه، د لوبو لحاظه، د تفاهماتو له لحاظه یعنې یو بل مخ خپل کړی دی. صحیح ده چې موږ د امریکا متحده ایالات د چین سره په ډیرو موضوعاتو کې لا تر اوسه پورې هماغسې دغه دی سیال دي، لیکن د دوی اوسنی وضعیت دا معنا ورکوي چې دوی د خصومت ژبه پرېښودله. دا د خپله د چې بیجنګ هغه د شي په ژبه کې ډېر واضح ویل شو چې موږ باید د خصومت ژبه نه تیر شو او د تفاهم یې ونه وي، د رقابت او د سیالۍ یعنې د ستراتیژیکې سیالۍ ژبه خپله کړو. دا هغه څه دي چې منطقه باید د دې نه درس واخلي. که د امریکا متحده ایالاتو رئیس هم په خپله خبرو کې هغه ستاینه د چین او د چین د رئیس وکړله چې هغه په دودیز ډیپلوماتیک کې ساری نه لري، بلکې دا معنا ورکوي چې دواړه د یو موقتې داسې مرحلې ته داخلیږي چې منطقه کې د بحرانونو لپاره د مخه ونیسي. یعنی ابتداء دوی غواړي چې د هرمز تنګی خلاص کړی شي، ځکه دواړه ورته ضرورت لري، نړۍ هم ورته ضرورت لري، خصوصا چین ورته ضرورت لري.
نو د اړتیا په صورت کې نوې ژبه، نوې مخ، نوې مرحله کومه چې دواړو رئیسانو خپله کړې ده، دا غوڅ پیغامونه نړۍ ته دي او بیا زموږ منطقې ته دي، خصوصا پاکستان او افغانستان او ایران دې ته چې د دې نوې ستراتیژي او مرحله چې دواړه نوې قدرتونه غوره کوي په ډیرو مسایلو کې دوی د تفاهم طرف نیسي او دغه ستراتیژیکه سیالي چې دوی غواړي منضبطه ستراتیژیکه سیالي مخ په وړاندې بوځي چې دې کې د دواړو طرفو ګټه ده. او د چین لپاره د امریکا متحده ایالات لوی بازار دی، منځني ختیځ لوی بازار دی، ایران او منطقه ټوله لوی بازار دی. یعنی دا هغه څه دي چې په دې کې پاکستان ډیر وړوکی ځای لري، افغانستان ډیر وړوکی ځای لري. نو په دې لحاظ باندې د دوی غوڅ پیغامونه د منطقې ته او فکر کوم په دې باندې باید د نوې تګلارو لپاره باید په دې باندې تجدید نظر وکړي شي چې که د پردی ستراتیژیو کې موږ لوبه کوو، باید داسې یو لوبه وکړی شي چې د منطقې ټولې مشروع ګټې پکې خوندي وساتلی شي او یوازې خپلې ګټې که پکې تی ساتي، نو دا معنا ورکوي چې دې ټولې منطقې ته ډېر لوی تاوان دی. ډاکټر صاحب، زما د پوښتنې هغه یو بود پاتې شو چې پاکستان په خپلو داخلي ټولو کشمکشونو سره چې اوس ورسره ښکیل دی، که دوی بیا هم د بهرنۍ لوبو کوشش کوي دغسې، نو تاسو خو یو لنډ ځواب وویلو چې دوی غواړي چې هلته په دې سره ځینې خلک خاموشه کړي او نورې لوبې رامخته کړي، خو دغه لوبې نورې خاموشه کېدونکي دي. ما وویله چې دغه واک او دا قدرت چې څومره دا وضعیتونه مطالعه کوو، ډېر را کوچنۍ کړۍ ته راغلی د پاکستان او ډېر یو کوچنۍ سیمې ته راغلی دی، او بیا هغه د خلکو غوښتنې ټولې په ځای باندې پاتې کېږي، د خلکو تقاضاوې چې کومې دي، د یو نظام نه چې د خلکو کومې غوښتنې دي په دغه اوس عصر کې خلک څه غواړي. تاسو د مصنوعي ځیرکتیا خبره وکړله، د نړیوالو رقابتونو کې د اقتصاد خبره مو وکړه، خو پاکستان دغه واک ډېر یو کوچنۍ کړۍ ته راځي او د خلکو هغه تقاضاوې ټولې په ځای باندې پاتې کېږي. دغه حالت همداسې په پاکستان کې که دوام کوي، څه وضعیت پیښیدونکی دی یا څه نتیجه رامنځته کیدونکې ده؟ یا لکه په ډېر واضح ټکي سره ووایم که تر څو پورې داخل کې کوم انفجار ځکه صورت نه نیسي چې د واک قدرتمند کسان په هماغه لوبو کې بوخت دي او د نړۍ ته هم اطمینان دا ورکوي چې موږ دغه لوبې اصلا دا ټول قرباني چې موږ ورکوو دا د ستاسو د موخو د خوندیتوب لپاره دي. کله چې مسله د لویو قدرتونو د اهدافو د خوندیتوب په پاکستان کې مطرح وي او تر ډېره حده پورې دا خوندي ساتلی شي، نو تغییراتو دغه چې دي دا ډېر لرې بعیده لیدلی کېږي. او که چېرته رښتیا هم د دوی اهداف بیا د تهدید لاندې کېږي، نو بیا کېدای شي ډېر څه تغییر راشي. دویم دا دی چې د خلکو اوازونه یا خبرې یا د حقوقو دغه یا مظاهرې کول، دا څه اوسنۍ خبره هم نه ده، نو او یا دغه په دې ټوله منطقه کې څومره علما ووژل شو، په دې منطقه کې څومره ملکان ووژل شو، په دې منطقه کې څومره مخور کسان وژل شوي دي، بلکې په دې منطقه کې حتی ځینې د امنیتي دغه ته منصوب کسانو، لکه یو کس په نامه د صفت غیور نومېده، دلته په امریکا متحده ایالات کې هم دغه کړی و، د ټریننګ اخیستی و، د پاکستان د پولیسو دغه ډېر قوي شخصیتو، ډېر طرفونه په دې باندې دغه لري، دا باور لري چې دلته ډېر طرفونه حتی د دې نه نه خبر چې دوی هم د دې لوبې ښکار کېږي. نو دا لوبه به روانه وي تر یو وخته پورې. په داخلي لحاظ باندې زه کوم داسې تصور نه لرم چې رښتیا هم هلته تغییر راشي، ځکه چې ټي ټي پي به تهدید وي، خو داسې تهدید نه دی چې اسلام آباد د تقریبا یا چپه کړي یا د کړۍ دې بدله کړي، او د نورې ډلې ټپلې چې دي هغوی هم تقریبا هغه مدني یا سوله ییز حرکتونه دي، ګواښ به وي په اوږده موده کې، لیکن د هغې په مقابل کې همدغسې ډلې ټپلې راویستل کېږي. تاسو بله ورځ د
ولی خان خبرې واورېدلې. ولی خان وایي چې پی ټی ایم او پی ټی ای او حتی ټي ټي پی دا ټول یو شی دی. نو کله چې د یو سیاسي کور نه داسې خبرې راوځي چې یو د حقوقو خبره کوي په سوله ییز شکل باندې، بل هغه پاکستان لپاره ګواښ دی، بل سیاسي لحاظ باندې د هغې مشر په زندان کې پروت دی، هغه خو په سیاسي مسایل دی. دا چې کله کله یعنی ته د سیاسي کورونو نه یا په لویه کې ورته وایي دغه طرفونه چې خلک ورته وایي د مبارزین وو یا هغه کورنۍ وه چې خلک ورته د سترګې لرو دی، د هغوی د کورونو کې داسې اوازونه راوځي، نو دا معنا ورکوي چې د تغییر په هلته ډېر بعید لیدلی کېږي. وروستی پوښتنه کوم ډاکټر صاحب، د افغانستان سره د جګړې دوام پاکستان ته څه ورکولی شي، یا پاکستان چې کوم اهداف غواړي د افغانستان د جګړې نه ترلاسه کړي هغه به ترلاسه کړي؟ جګړه په افغانستان کې هیڅ هم نه ده ګټلې، نه اهداف ترلاسه کړي، او جګړه په عموما په ټوله نړۍ کې اصلا جګړه خپل هدف نه دی. د جګړه یو وسیله ده، او د جګړې شاته هغه اهداف چې ترلاسه کړي شي. لوی قدرتونه هم په افغانستان کې هم جګړه وکړه، امریکا هم د طالبانو سره په مداخله کې کېناستله تر څو هغه موخو ته د رسیدلو لپاره چې جګړې نه پرته کېږي په سیاسي لحاظ باندې په تفاهم باندې ولې ونشي. او دا د تفاهم ژبه یوازې دا نه چې افغانان یې وایي، بلکې حتی پاکستانیانو سیاسیون هم دا وایي، خو پاکستان لا تر اوسه پورې دا ژبه نه ده خپله کړې. دوی چې دا څومره خبرې د تفاهماتو شوي، دوی ورته عسکر لیږلي دي. عسکر د جنگ خلک دي، د تفاهماتو لپاره سیاسي او ډیپلوماټیک خلک اوسېږي. پاکستان څه قحط نه دی، ډېر پوه خلک پکې شته دی، سیاسي ککرې پکې موجود دي، او د افغانستان یا د پښتنو د سیمې نه داسې خلک شته دي چې هغه به منطقه ډېره نږدې نه دا کېږي. خو دا ما تاسو ته وایي چې کله که دوی د خپلو موخو لپاره، د پاکستان د خپلو مشروع موخو لپاره دا کار کوي، نو دا تفاهماتو لړۍ امکان لري چې د حل نسخه هم را پیدا کړي او د دوی هغه مشروع هدف هم ترلاسه شي. او که چېرته رښتیا هم دوی هماغه وسیله او ذریعه او تقریبا بهانه ګرځوي، نو دا نه ده چې په افغانستان کې جګړه به صحیح ده چې وي او خلک به ځورېږي، کړېږي او یا وژل کېږي. اما که دا فکر څوک کوي چې هلته به په جګړې یا د ټوپک په شپېلۍ په زور باندې به هلته دوی دغه وکړي، اهداف ترلاسه کړي، نه چا پخوا لاسه کړي، نه آینده کېږي، نه په کلیوال شکل باندې چا دا کړی. که سړی ډېر هم غریب اوسېږي، خان هم د یو غریب سړي یو تفاهم ته رسېږي چې هغه هم یو ځای په یو خپله مساحه کې اوسېږي. دا بېځایه د کبر ژبه، د جګړې ژبه، د نه تفاهم ژبه، دا هیڅوک نه خوښوي. بلکې لوی قدرتونه هم جګړې کوي د خپلو اهدافو لپاره، خو چې کله پوهېږي چې دا اهداف د جګړې د لاسه نه کېږي، بیا مخامخ میز ته کښېني چې تقریبا هغه اهداف که ټول ترلاسه نه شي، نو حتما یو څه هغه مشروع اهداف کولی شي ترلاسه کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب برهاني چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړو. تر دا دمه ډېره مننه کوم.